د نن ورځې دوه مهم خبرونه. امریکا د دوحې غونډې هرکلی وکړ، بل خوا به د پاکستان دوو ګوندونو د ائتلافي حکومت پر جوړېدو هوکړه کړې. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا شرزده فری کرنډیکر د دوحې وروستۍ غونډه ستایلې او د یادې غونډې لپاره د قطر کوربتوب څخه یې مننه کړې ده. د نوموړي له قوله د افغانستان لپاره د امریکا سفارت رسمي ادرس ویلي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحده ایالاتونو ژمنتیا قوي ده او موږ د افغانستان په اړه د افغانانو د نظریاتو اورېدو ته سترګې پر لار یو. د غونډې منتقدین وایي ملګرو ملتونو دغه غونډه د امریکا په لارښوونه جوړه کړې وه، خو امریکا یې له پای ته رسېدو 24 ساعته وروسته هرکلی اعلان کړ. بلخوا د پاکستان دوو سترو سیاسي ګوندونو له 10 ورځو ژورو مذاکراتو وروسته اعلان کړی چې دوی د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو پر سر هوکړې ته رسېدلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ دا هوکړه سه شنبه د فبرورۍ پر 20 د شهباز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز او بلاول بوټو په مشرۍ د خلکو ګوند ترمنځ شوې ده. بلاول بوټو په اسلام آباد کې د شهباز شریف ترڅنګ په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې شریف به په ائتلافي حکومت کې لومړی وزیر وي. دا وی د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو موږ کولی شو چې خپل تازه او مهم معلومات تر تاسو ورسوو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.